اشرف غني څنګه غوښتل واک انتقال کړي او څنګه ګډوډي رامنځته شوه. محب په خپله تازه مرکه کې کوم رازونه افشا کړل. تازه او مهم جزئیات په همدې ویډیو کې تر اخره وګورئ ځکه په اخره کې ستاسو شریک شوي کومنټونه هم شته. د افغانستان ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي چې پخواني ولسمشر اشرف غني غوښتل په سوله ییزه توګه د لویې جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډۍ رامنځته شوه. د حکومت تر سقوط وروسته د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار په خپله لومړنۍ ځانګړې مرکې کې ازادۍ راډیو ته په دې اړه چې ولې له طالبانو سره مذاکرات ترسره نه شول وویل خلکو له ارګ نه د وتلو هڅې شروع کړلې. د باندې د وزارتونو احوال چې موږ اخیستو هغوی هم عین حالت کې وو، خو ولې موږ فکر کوو چې بیا هم فرصت شته، دا وارخطایانې به وي، ولې خطونه به د خپل ځان او د کابل د امنیت ساتلو لپاره کار وکړی شي. ترڅنګ د دې د طالبانو واده هم دا و چې دوی کابل ته نه داخليږي او کابل کې نه غواړي چې جنگ وکړي. د محب په وینا چې هغه ورځ افغان حکومت سقوط وکړ ټاکل شوی و چې یو پلاوی له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دوحې ته لاړ شي، خو طالبانو تر وروستۍ شېبې ورسره د خبرو ژمنه نه وه کړې. د په خبره هغوی هیڅ ډول موافقه نه کوله او غوښتل یې په زور واک په لاس کې واخلي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاده او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پر پخواني ولسمشر اشرف غني تور پورې کړی چې که هغه له هېواده نه وی وتلی د افغانستان حکومت سقوط نه کوه. له تاسو مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیده. د راتلونکو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. اوس هم تاسو په سکرین باندې د هغه لیدونکو کومنټونه ګورئ چې زموږ په بېلابېلو ویډیوګانو یې کړي دي. د دوی د مثبتو نظرونو څخه ډیره زیاته مننه. تاسو هم که غواړئ خپل نظر سره شریک کړئ په کومنټ کې ولیکئ، موږ هم په نورو ویډیوګانو کې نشروو. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.